تازه او ډیر بد خبر ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. طالبانو د غزنی په دیني مدرسو کې پر 108 خالي بستونو خپل کسان ګمارلي دي. د غزنی ولایت ځایي سرچینې وایي د طالبانو د پوهنې ریاست د یوې ننداریزې ازموینې له اخیستلو وروسته د دغه ولایت د دیني مدرسو پر 108 خالي بستونو خپل اړوند کسان ګمارلي دي. سرچینو د پنځشنبې په ورځ د چنګاښ په لومړۍ نیټه 8 ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو د پوهنې ریاست 3 ورځې وړاندې په دیني مدرسو کې دغه شمېر خالي بستونه اعلان کړي وو او 3 ورځې وړاندې د ښوونکو د ګمارلو لپاره د معیارونو له په پام کې نیولو پرته د یوې ننداریزې ازموینې له اخیستو وروسته پر دغو بستونو خپل کسان ګمارلي دي. سرچینو زیاته کړې چې د طالبانو د اسلامي تعلیماتو معینیت په مستقیم ډول په دغو مقرراتو کې لاسوهنه کړې ده او د دغو بستونو لپاره یې د نوماندانو له نوم لړه د هغو کسانو نومونه ایستلي دي چې په دې ډلې پورې اړه نه لري. د غزني ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې طالبانو له دې وړاندې هم په ګڼو موردونو کې په خپلوۍ پالنې او پر دولتي پوستونو د دغې ډلې د غړو په ګمارلو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په دې وروستیو کې په یوه وینا کې د تیر حکومت د پوهنې رئیسان بې سواده بللي وو.